اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع ده د نښتو یا متصلو ډیټاګانو اوسط، یعنې هغه ډیټاګانې چې په خپل منځ کې یو تړون یو پیوستون ولري. دغسې ډیټاګانو ته متصلې ډیټاګانې وایي. د دغه ډول ډیټاګانو د اوسط پیدا کولو لپاره به اول ډیټاګانې طبقه بندي کوو، د دوی کثرت به معلوموو او د هرې طبقې اوسط به پیدا کوو. بیا به د هرې طبقې اوسط او د همغې طبقې کثرت سره ضرب کوو. د دغو ضرب حاصلونه به ټول سره جمع کوو او د کثرت په مجموعه باندې به ویشو. د دې څخه چې هر عدد لاسته راغی هغه د دې ټولې ډټا اوسط بلل کیږي. لکه په دغه ځای کې موږ د کسانو د تنې لوړوالی په سانتي متر سره ښودلی دی په طبقو کې. مثال هغه کسان چې د 1.6 سانتي متر څخه تر 1.70 سانتي متر پورې جګوالی لري، لوړوالی لري، هغه کسان 15 نفر دي. همدغسې په دې طبقه کې چې کوم کسان دي یا په دغه اندازې سره لوړوالی لري هغه 4 کسان دي، او په دې اندازې سره چې لوړوالی لري هغه 3 کسان دي. په دې ځای کې د طبقو ترمنځ یو پیوستون شته، لکه لوړ حد او ټیټ حد. دلته لوړ حد او ټیټ حد. نو په دغسې حالاتو کې که وګورو د اولې طبقې کثرت 15 دی، د دوهمې طبقې کثرت 4 دی، د دریمې طبقې کثرت بیا 3 دی. نو دلته که موږ غواړو د هرې طبقې کثرت په بخښنې سره اوسط پیدا کول غواړو، نو ټیټ حد او لوړ حد به سره جمع کوو او په دو باندې به ویشو. یعنې دغسې به یې کوو چې 1.6 جمع 1.70 تقسیم په 2 باندې. که دغسې عملیه ترسره شي نو 1.68 عدد لاسته راځي. نو همدغه شان که د نورو طبقو لپاره عملیات ترسره شي 1.2 په ترتیب سره او 1.6 عددونه لاسته راځي چې د همدغو طبقو د اوسط په معنا سره دي. اوس که موږ د ټولې ډټا اوسط پیدا کوو نو څه کوو؟ اوسط یعنې x په سر خط معنا لري یا x په سر خط د اوسط په معنا سره ده. نو دلته به د هرې طبقې کثرت د هرې طبقې په اوسط کې ضرب کوو. دغسې لیکو چې 15 ضرب 1.68 جمع 4 ضرب 1.2 جمع 3 ضرب 1.6. دغه د ضرب حاصلونه به ټول سره جمع کوو. بیا به د کثرت یا د فریکونسۍ په مجموعه باندې ویشو. د کثرت مجموعه 15 جمع 4 جمع 3 15 جمع 4 جمع 3 مساوي کیږي. دلته د کلکولیټر څخه استفاده کوو. 15 ضرب 1.68 مساوي کیږي 840 جمع 4 ضرب 1.2 مساوي کیږي 688 جمع 3 ضرب 1.6 مساوي کیږي 528. 15 جمع 4 9 3 څو کیږي 12. اوس دغه ټول سره جمع کوو او په 12 باندې ویشو. 688 جمع 840 دا مخکې په پام کې نیولی و. نو ټول کیږي 2050 تقسیم پر 12 کیږي x یعنی اوسط
101.3 نو موږ ویلی شو چې د دغې ډیټا اوسط 101.3 کیږي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. د دې درس په ویلو سره د 8م ټولګي ریاضي لسم فصل چې د احصایې مربوط کېده پای ته رسیږي. انشاءالله په راتلونکي ساعت کې به د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې وم. تر هغې مو الله مل شه.